نوح علیہ السلام چې ته پوښتنه کوي د دنیا مثال څنګه دی ویل ګډیرو مزیدار باغ دی او دوه دروازې لري په یو باندې را داخل شوم په دې بل باندې وته مې سپې پوه نشو د خوب لیدلې د مرګ د شي لکه د خوب راوچتون کې سړی په دې خوب کې بادشاہ وي وزیر وي اوچت منصب لري شیدلې او بل سړی چې د کوی نه او خو چې لکه اوچت شنه وخت لري د ماځو وخت دی چې اوچت شي شیم دی مرګ به د قشم اوچتای یډر مزیدار خوراک دی او هغه انسان اوخري د مدینه مرینه چې لاندې تیر شي به حق شي ته جوړیږي چې هغه ټول معلوم دي سلف وکلا خپل کشان د مسبلو لرا واسو به ورته ویل چې هذه حقیقت الدنيا دقر دنیا حقیقت ورته وګوري عیسی علیه السلام فرمایي دې مثال د څه لکه خلقن تر بوله څه خلک تیر شي وي او څه په دې منځ کې سره روان دي دا په ډېر قمقلو جاهل سړی چې انجنیر راولي په دې منځ باندې نقشې جوړي چې لکه زړه تاباده نه کوي کله فرمایي وې مثال د دنیا د مثال د څه د لکه زره بوبا چې څومره انسان سکی هغه مرده تکي کیږي څومره چې وړاندې کوي کار خرابېږي رسول الله فرمایي حدیث مشکات کې راځي لکه بصری د شتل او رکشا چې کله حیوان لږ او خوري نو ژوند بیم تیر شي او معده بیم برابرې خو کچرته زیات کینو ایست جوګیر بشي مړ بشي انسان چې کله د دنیا له نزدیکی کې د ځړ غره وژني یا مزیدار کاسه د پاغي کې اصل شهد دی یو مشرش هغه ته معمولی خوراک وکي به اوچت شي نو د ژوند هم برابر او خېټه مړه شو خو کچرته به د خپل وردننه کې بیا به د وزر وردننه کې څم خله د خمش به ته وتی شي هیڅ چرته مته ونوسی اې دې مثال کړه د شری رسول الله فرمایي دا شړې په لار باندې روان او د ونه لاندې سر دمو کې دا به خمخ انسان یې اجازه د انجنیران راولي او بلډینګونه جوړ کړي او دا کوي هغه خوبونه دي یو زنانه د چمخه پټکړې دا ډیره بد شکل ده یو سړی له وجه ما بس روان څه زبستا خواهش پوره کوم چې کله یو ځای له بوزي او دا خپل پرده لري کې نو ایسه بد شکل مخي بیرونقه او څومره ملګری چې باغې کې دي هغه ټول لدا خبرو کې چې دا وښنه یو اثر کې لري راغلي دي د دنیا مثال سره کې پیغله زنانه چې بای باندې خشم زیورات د کیسه یو بادشاہ په یو چوک کې ودرولې او ډېر مزیدار ترکاری او به برابر کړی دا کورونه او چمنو بنگلې دي او دې زنانه دا وایي ما دعوت د خلکو لکړې د قسمت په څیر درنکو ته خدمت مو کوم ما دلار ورته صحیح کا خو کستا په زیبو جنت باندې اخته شو زی پری خودلم ګوره ورم څنګه کې ما تی دی دا وباسه کم سړی چې هغه د دنیا لراغه د دنیا نه ته پوښتنه چې الله بچرته نو ایسه الله له عمر شي دنیا به مرته الله ورکی خو کدا شرط دنیا په زیبو جنت باندې اخته شو الله کو تی دی دا وته دنیا بس موږ الله ورم نکی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي به اخرت مقصد وګرځو دنیا په خپل لار کې زمونږ الله به درکې خو کدا دې مقصد وګرځو کې دې شي درې نیم کې اخرت دې برباد دي تاس نس دې ګډ وډ دي نور ډېر مزیدار مثالونه علماء ذکر کړی دي نو رسول الله ورته ویلي چې په دې باندې تاسو باندې نه یریږم چې فقر بدر باندې راشي مړه بشي بلکې دنیا سره به مینه شروع کې زمونږ الله باندې برباد کړي لګ تیر خلک عباس سے به خپل صدر عیسی اور